تعاون خیریه بنسټ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې له یوې بې سرپرسته او بې وزله کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دغه مرسته کې اوړه، غوړي، وریجې، دال، لوبیا او نور اړین خوراکي مواد شامل وو او پر هغه ناداره کورنۍ وویشل شول چې له غربت کړیږي او د نورو لاسنیوي ته سخته اړتیا لري. پکتیکا کې د دغه بنسټ ولایتي مسؤل ثمرګل ثمر له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد بنسټ د هیواد په ګوټ ګوټ کې له هغو غریبو او بېوسه کورنیو سره مرسته کوي چې د روانې جګړې او بېلابېلو طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله له ناچارۍ سره مخ دي او په سختۍ خپل ژوند پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړه یاد بنسټ د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې له یوې داسې بېوزله مېرمنې سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې خاوند یې مړ شوی او د اولادونو سرپرستي ورله غاړې ده. دا ځل هم تعاون خیریه بنسټ لازمه وګڼله چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې له یوې غریبې کورنۍ سره مرسته وکړي. په دغه کورنۍ کې یوه کونډه مېرمن اوسیږي چې خاوند یې وفات شوی دی او د اولادونو سرپرستي د دغې مېرمنې په غاړه دی. مرسته ترلاسه کوونکي وایي چې خاوند یې وفات شوی او واړه یتیمان ورته پاتې دي. هغې زیاته کړه چې دغه خوراکي مواد د ډیر وخت لپاره ورته بسنه کوي خو هغه له تعاون بنسټ د مننې ترڅنګ پر نورو بډایه او شتمنو خلکو هم غږ کوي چې د بېوزلو او غریبو کورنیو لاسنیوی وکړي او د وس په اندازه ورسره مرسته وکړي. او دا نور واړه پنځه ملرانې دي، یو مې زوی د بل درې او زمن پنځه ملرانې. دې کې دا چای، برا، دا الګان، دا غوړي، دا اوړه، دا هر شی، وریځې، ډال، لوبیا، هر شی دی. بس دا د موږ یوه میاشت ښه ګزاره پرې کېږي. هغوی د کور ودان چې دوی په یتیمانو باندې زړه خوري، دوی په یتیمانو باندې حوصله شفقت کوي، دوی د خدای کور ودان کړي، خدای دې کامیاب کړي. د دغه خیریه بنسټ ولایتي مسؤل هم پر افغان تجارانو او مالدار خلکو غږ کوي چې له نوموړي بنسټ سره مرسته وکړي ترڅو له دې لارې یاد بنسټ د هیواد په هر کونج کې جګړه او غربت ځپلې کورنۍ په نښه او مرستې ورسره وکړي. بهر میشتو افغانانو، هیوادوالو، سوداګرو او تجارانو باندې غږ کوو ترڅو خپلې مرستې تعاون خیریه بنسټ سره وکړي ترڅو دوی په ولایتونو کې له غریبو کورنیو سره د خپلو رضاکاره همکارانو پر مټ ترسره کړي. یاد دې وي چې اوس مهال په هیواد کې ډیری خیریه بنسټونه فعال دي او له بې سرپرسته جګړه ځپلو او نورو داسې کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کوي چې سختې اړمنې دي او د ګټې وټې یې څوک نشته.